د لمانځه څلوېښت ګټې. لمونځ انسان له بدو کارونو راګرځوي. لمونځ الله پاک ته د نږدېکت یوازینی لار دی. لمونځ د شیطان پر وړاندې کلا ده. لمونځ د الله تعالی د خوښۍ لامل دی. لمونځ د انسان د دنیا او آخرت بریالیتوب دی. لمونځ د انسان د زړه څراغ دی. لمونځ د الله پاک د رحمت د نازلېدو لامل دی. لمونځ رزق پراخوي. لمونځ د قیامت په ورځ د مؤمن د سر تاج دی. لمونځ د دوزخ له اوره د خلاصون لاره ده. لمونځ د آخرت توشه ده. لمونځ د مؤمن مسلمان معراج دی. لمونځ د دین ستن ده. لمونځ د جنت کنجي ده. لمونځ د الله تعالی پر وړاندې ښه عمل دی. لمونځ د دعا د قبلېدو سبب ګرځي. لمونځ د لمونځ کوونکي د مخ روښنایي ده. لمونځ د شیطان د مکر او چل پر وړاندې وسله ده. لمونځ د پل صراط څخه د تېرېدو سند دی. لمونځ د قبر د روښنایي څراغ دی. لمونځ د نکیر منکر پر وړاندې مثبت ځواب دی. لمونځ د قیامت په ورځ لومړۍ پوښتنه ده. لمونځ د هر متقي او پرهیزګار توشه ده. لمونځ کوونکي د ملایکو محبوب دی. لمونځ د الله تعالی له لوري د بخښنې وسیله ده. لمونځ د دنیا په مال کې د برکت سبب ګرځي. لمونځ د ګناهونو کفاره ده. لمونځ د لمونځ کوونکي عملونه د الله تعالی په وړاندې د منلو وړ دي. لمونځ د ایمان قوت دی. لمونځ د مسلمانانو لپاره یووالی دی. لمونځ د مسلمانانو زړه ته ډاډ وربخښي. لمونځ د انسان د عزت او ښکلا ټکی دی. لمونځ یعنې د الله پاک امر پر ځای کول. لمونځ د مسلمان او کافر ترمنځ د توپیر نښه ده. لمونځ د قیامت د ورځې لپاره تیاري ده. لمونځ څرنګه چې لازم دی که ادا شي نو له ګناهونو څخه به پاک شي. لمونځ د مسلمان د ټولو ستونزو له منځه وړونکی دی. لمونځ لومړی لمونځ وکړئ، بیا مو د خپلو ژوندو او مړو په حق کې خپل رب ته د دعا لاسونه پورته کړئ. لمونځ وامر اهلک بالصلات، خپل کورنیو ته په لمونځ کولو امر وکړئ. لمونځ د هر لمانځه په وخت کې ملائکه اعلان کوي چې ای د ادم زویه، هغه اور چې تا د خپل ځان لپاره د ګناهونو له امله بل کړی و ودې ووژنه.